سلامونه نیکې هیلې احترامات د ام سی ال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم چې جوړ او روغ وئ او د صحت قالب مو ورتني درنو دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته د پیکسل اپ د زده کړې له یوې برخې سره راغلی یم. نو په نوموړې برخه کې به تاسو ته په هغه اپشنونه کوم چې پاتې وو همغه به درته انشاءالله ښایم. نو راتلونکي ویډیوګانې به هم پکې جوړیږي. نو نننۍ زموږ کومه برخه چې ده هغه د سټایل نه هغې خو برخه وه چې دایروي برخه ده. نو په دغه کې مونږ څه کولی شو، کوم کارونه پکې ترسره کولی شو. مقصد زه غواړم دغه نمبر یا کومه بله برخه داسې ګرد چاپېره په یوه شکل باندې راتاو کړم. تاسو به په ډېرو ځایونو کې لیدلي وي دغسې یوه لیکنه په یو شکل باندې راتاو وي. نو هغه دلته ترسره کېږي. مثلا زه غواړم هغه لیکنه داسې راتاو کړم، خو دا باندې تاسو اوس هم په ښه ډول نه پوهیږئ. نو دا چې کله زه تاسو ته هغه کومې د ویډیوګانې چې ما درته ښیلي وي چې کومو ډیزاینو ته چې اړتیا وي چې باید پکې جوړ شي په همغه برخو کې، نو هغه به بیا انشاءالله په دا کې ښودل کېږي. یوازې دومره پوه وئ چې دغه دایروي برخه ده، یعنې ګرد تاویږي، په یوه شي باندې لیکنه تاویږي. بله شاتنۍ پرده ده، دا د څه په خاطر استعمالیږي. مثلا زه غواړم د دې شاته دغه سپین بیکګراوند د سپینې لیکل هم دي، را به شم دلته به تاسو ته یو ځل دغه د لیکنې رنګ بدل کړم. دا تیر اپشن مو ویلی و. دلته مثلا ما سپین رنګ ورکړ، تاسو ته هیڅ نه معلومیږي. زه مثلا دلته راځم، دغه شاتنۍ پرده وهم، دلته اوس دغه ورته فعالوم. تاسو وګورئ اوس خو وینئ شاتنۍ یوه خپله پرده منځته راغله. سره پرده شاته ورکوم، تاسو وګورئ هر ډول رنګونه چې تاسو ورکوئ، سپینه پرده دې ورکړه بیرته هغه خبره شوه. نو هر ډول رنګ چې ورکوئ تاسو دلته رنګونه ورته اخیستلی شئ، ورته انتخابولی شئ، او همداشان نور رنګونه هم له دغه ځای څخه اخیستلی شئ. تاسو چې هر ډول رنګ په کار وي، نو دغه د څه لپاره استعمالیږي؟ د چپې خوا څخه، یعنې د کومې کیڼه خوا چې ده د هغې طرف ته د نور څخه ورکړل شي یا د راکمه کړل شي ترې. زه مثلا دومره څخه ورکوم تر څو خپله همغه لیکنه پکې برابره شي. او بل د دې نه لاندې د چپې خوا څخه ده، بله د رستې خوا څخه ده. تاسو وګورئ دغه ښي طرف ته څخه ګورئ چې څومره ورکول کېږي، هر څومره چې ته غواړئ. د سر له خوا څخه ده، مثلا پاس څومره څخه ورکوئ، اباو کمه ورکوئ، زیاته ورکوئ، په کومه اندازه چې تاسو څخه ورکوئ په همغه اندازه به یې ورته انتخاب کړئ. او بل اپشن چې دی د لاندې خوا څخه ده. لاندې خوا یعنې د لاندې خوا څخه تاسو خپله پوهیږئ باټم څخه بیخ څخه ده. نو دغه څومره ورکوئ هغه هم تاسو خپله انتخابولی شئ. بل پڅ کول دي. دا څه معنی؟ دغه کونجونه تاسو ګورئ، د دغې لیکنې کونجونه تاسو به په ځینې هغه خبري نیوز یوټیوب چینلو کې به مو لیدلي وي چې کله د کونجونه پڅ وي ډېری وخت. مثلا تاسو دا تر کومه حده پورې پڅوئ، کوم حد چې تاسو ورته ټاکئ. تاسو ګورئ خپله دغه د لیکنې دغه پس کونجونه دلته دې ته ځیر شئ، دا ګورئ، تاسو وګورئ دغه کونجونه هر ډول چې غواړئ، یعنې په څومره سایز کې چې غواړئ تاسو دلته هم کولی شئ، او دلته په دغه منفي او مثبت علامو باندې هم کولی شئ. نو دا افشنونه د دې لپاره استعمالیږي. او بل دی منظم کول. دا که چېرته تاسو لیکنه ولیکله نو غیر منظمه وه، یعنې کله تاسو چې په غیر منظمه په دې ډول وه، تاسو مثلا د پښتو لیکل ولیکل ټول د ښۍ خوا لیکل کېږي، ځینې په هغه کې لنډې کیلې راځي او ځینې پکې اوږدې کیلې راځي. نو تاسو په هغه وخت کې له منظموالي څخه استفاده کولی شئ. مثلا څنګه د انګلیسي کیلې یا کومې لیکې چې دي دغه د چپې خوا راځي. تاسو یې اوس وګورئ، دلته دا د انګلیسي فون دی. تاسو یې وګورئ د غیر منظمې دي. دلته دا وګورئ دغه ځای پورې ده، دغه ځای دا اوږده ده. نو دا ټولې غیر منظمې دي، خو د هغه خپل طرف ته چې کومې دي هغه منظمې دي، ځکه دا خو د انګلیسي دپاره دی او دا بیا د پښتو لپاره دی. تاسو وګورئ دلته بیا داسې غیر منظمه شو، خو دغه منځنی سایز چې کوم دی د ټولې په یو شان سره برابروي. ښه، بل اپشن چې کوم راځي هغه فاصله ده. مثلا ځینې پونټونه داسې راشي چې پونټ ښایسته وي خو د لیکنه په دې ډول سره لګېدلې وي. تاسو وګورئ په دې ډول لګېدلې وي. کله چې په دې ډول لګېدلې وي نو دغه فاصله چې کله دغسې کوي، هر څومره فاصله چې په منځ کې ورکوئ یا تاسو غواړئ د یو ټکي سره لرې لرې کړئ، نو په هغه وخت کې تاسو له دې څخه کار اخیستلی شئ. چې دلته دغه منفي مثبت علامې هم په دې کې کار کوي. هر څومره چې تاسو په هر سایز کې غواړئ په هغه کې برابرولی شئ.
بل اپشن دی په دې کې چې هغه توري په توري دی. توري په توري څه معنا؟ مثلا زه دغه تور یعنی دغه کوم ورډ چې دی لغات چې دی که نه دغه لغات ته زه کمپلیټ فاصله ورکوم، مکمله فاصله ورکوم. یو خو دغه قصې ټوله لیکنه ده چې په دې کې ټولې لیکنې ته فاصله ورځي، هر حروف ته ورځي، یعنی ډبلیو ترې لرې کېږي لکه واتساپ درته ښایم، او ایچ ترې لرې کېږي، ای ترې لرې کېږي، ټول لرې کېږي. او بل توري په توري ده، مثلا واتساپ ځان ته ترې جدا کېږي، ټلګرام ځان ته ترې جدا کېږي، فیسبوک ځان ته ترې جدا کېږي. تاسو وګورئ دومره مې لرې کړه، تاسو وګورئ. نور تاسو خپله دغه ازمایښت پکې وکړئ تر څو بیا خپله په ښه ډول معلومات درته وشي چې دغه کارونه پکې ترسره کېږي. نو په څنګ کې چې بل آپشن دی هغه د لیکو فاصله ده. مثلا د لیکو فاصله خپله له نام څخه هم معلومولی شي. د پښتو نومونه د مرید پکسل اپ په دې ډېر بهترین پکسل اپ دی، او که چېرته تاسو سره وینه بیا هم تاسو ته وایم په دغه برخه کې چې ما په ډسکرپشن کې لینک درکړی دی. زه د هرې برخې په ډسکرپشن کې لینک د دې درکوم، تاسو یې له ټلګرام څخه ډاونلوډ کړئ. نو دلته چې کوم دی هغه لکه مثلا د دې کلي ترمنځ د دې کلي ترمنځ فاصله باید څومره وي. په ځینو پونټونه چې کله تاسو انتخاب کوئ په دې ډول وي، د کلي ټولې سره لګېدلې وي. تاسو وګورئ نو کله مو چې دا دې خوا کړل فاصله دومره ډېرېږي او دومره کمېږي. کله چې تاسو خپله ازمایښت کوئ تاسو به له ما ښه پکې بلد شئ، خو شرط دا دی چې باید تاسو یې خپله ازمایښت کوئ. نو دوستانو نننۍ برخه د همدغه ځای پورې وه، او هیله لرم چې تر راتلونکو برخو پورې راسره پاتې شئ. او ویډیو به ډېره نه اوږده وه ځکه څو ملګرو غوښتنه کړې وه د واتساپ په ګروپ کې چې که چېرته ویډیو اوږده شي نو زموږ د زده کړې نه خبره خرابېږي. نو د دې لپاره ما دغه اپشنونه کم وایم تر څو هر څوک یې زده کړي، او انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به بغل خط، سیا او دغه شیان ووایو چې ډېر خوندور اپشنونه دي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان، ښې چارې، ښه وختونه.